نوح علیہ السلام ته دې ظالمانو قسمه قسم تکالیف بیا ورکړي. یو مفسر دی داغه تفسیر دی سراج المنیر، خطیب شربینی په نوم باندې یادېږي. هغه دلته یو واقعه ذکر کړې ده او هغه واقعه دا ده وایي دا قوم راولګېد او دا نوح علیه السلام یې دومره ووخو، دومره ډېرې ووو چې دی بېهوشه شو. چې کله بېهوشه شو نو وایي بیا په یو کپړه کې راتاو کو او خپل کور دی داسې ورغوزار کړ په دیوال باندې او د دوی غالب ګماندار راغلی چې بس دی مړ شو. نوح علیه السلام چې کله په هوش کې راغلی وی بیا را پاسېد او دقې قوم ته ورغلی او دقه خبرې ورته وکړه کومه چې ورته مخکې کړې وه چې ای قوم خالص د الله بندګي کوئ، د الله سره شرک مه پرېږدئ. ګوره انسان حیران شي د انبیا علیه السلام په دې دعوت باندې څومره سختې تېرې دي، قسمه قسم وهلې خوړلې دي، بېهوشه شوي دي، خو چې هوش کې راغلي دي نو ګورې بیا یې حقه خبره قوم ته پیش کړي. او بعضې مفسرینو پکې لادام ورسره لیکلي دي. وایي نوح علیه السلام په خوا کې یو بوډا سپین ږیری سړی تېرېده او د دې سپین ږیرو عادت دی د انوسي ورته ډېر ګران نو دی په دې اوږو باندې سواره کړي. نو د نوح علیه السلام د انوسۍ په دې اوږو باندې سور کړی او د سپین ږیري د انوسۍ په دې اوږو باندې سور کړی او د انوسي ته یو څو خبرې وکړې. و دې بوډا د خپل نوسي ته ویلي دا سړي ته وګوره، دا نوح علیه السلام ورته یاد ویلي دې سړي ته وګوره، ګورې دا دې چېرته دوکه نه کړي، دا هغه سړی دی چې دا باباګان نه مني او دی وایي چې نه ود څه کولی شي، نه سوا، نه یعوس، نه یعوق، نه نصره، پنځه کسان چې دوی جوړ کړي چې دا هېڅ نشي کولی، هر څه چې کوي نو څوک یې کوي؟ الله یې کوي. او د انوسي ته چې دا خبره وکړه او د انوسي ورته ویلې چې بابا لږ ودرېږه. د دې بابا سره په دې لاسو کې امسا وه. وایي دی راکوشو د دې ولي نه او د دې بابا نه دا امسا واغست او نوح علیه السلام ته امسا راواچوله. دې انوسي مو ګزار وکړه په نوح علیه السلام باندې. انبیا علیه السلام د حق دین د دعوت لپاره څومره سخت دي. نن په موږ او تاسو چې معمولی سخت راشي سره دین کار ورته پرېږدي، زموږ خپل کار به کوي، د دوی خپل قبر دی او زمونږ خپل قبر نه. د الله د دین دپاره سخت انبیا علیه السلام تېرې کړي، موتا به هم تېره وو. خیر دی که په دې یو سړی تا ته کنځل وکړي، رد بد ووایي، پروا به یې نه ساتي، الله به درله د دې عظیم بدلې او اجرونه به درله درکړي.